دا خبره کوله چې په کومه ګناه مرم په داسې ګناه مرم چې په بېنومه ګناه مرم د ظلم په قفس کې په مظلومه ګناه مرم یا خدایا یا خدایا خدایا چې دا څه په نامعلومه ګناه مرم ما دا خبره کوله چې په کومه ګناه مرم په داسې ګناه مرم چې په بېنومه ګناه مرم د ظلم په قفس کې په مظلومه ګناه مرم یا خدایا چې دا څه په نامعلومه ګناه مرم نو ما خو د دې خپل تندي سپېره خبره کوله چې ما څه خبره کوله چې ما څه خبره کوله ما دا خبره کوله چې په ځمکه ولې جنګ دی دا ولې یو انسان د بل انسان د لاسه تنګ دی دا ولې مخ د عدل شو کېدلی دی بدرنګ دی دا ولې د شعور په آینه ختلی زنګ دی ما دا خبره کوله ما د زړه خبره کوله چې ما څه خبره کوله ما دا خبره کوله چې که یو نشو ورکېږو ما دا خبره کوله چې که یو نشو تویېږو ما دا خبره کوله چې که یو نشو شرمېږو ما دا خبره کوله چې که یو نشو قتلېږو ما تاسو ته د پلار او د نیکه خبره کوله خو چې ما څه خبره کوله ما دا خبره کوله چې سکون نشته دا ولې ما دا خبره کوله چې سکون نشته دا ولې ژوندي خلک خو ډېر دي خو ژوندون نشته دا ولې پښتو په ژبه وایي خو پښتون نشته دا ولې دې بعضې خلکو له قانون نشته دا ولې دې حال کې به مې څه د ژوندانه خبره کوله خو چې ما څه خبره کوله ما څه خبره کوله ما دا خبره کوله چې ذهنونو کې تیارې دي د سپینو خلکو په مخونو کې تیارې دي یارانو د یارانو په نیتونو کې تیارې دي خبرې د رڼا کوي خو زړونو کې تیارې دي ما دغه د رڼا او د تیاره خبره کوله خو چې ما څه خبره کوله ما څه خبره کوله ما دا خبره کوله چې په کومه ګناه مرم ما دا خبره کوله چې په کومه ګناه مرم په داسې ګناه مرم چې په بېنومه ګناه مرم د ظلم په قفس کې په مظلومه ګناه مرم یا خدایا یا خدایا خدایا چې دا څه په نامعلومه ګناه مرم ما دا خبره کوله چې په کومه ګناه مرم په داسې ګناه مرم چې په بېنومه ګناه مرم د ظلم په قفس کې په مظلومه ګناه مرم یا خدایا چې دا څه په نامعلومه ګناه مرم نو ما خو د دې خپل تندي سپېره خبره کوله چې ما څه خبره کوله ما څه خبره کوله ما دا خبره کوله چې ولس دې په عذاب دی ما دا خبره کوله چې سړي وجني کساب دی خو مخ یې هم د یارې نه پټ کړی په نقاب دی دا کومه طریقه ده دا لا کوم حساب کتاب دی دا کومه طریقه ده ما دا خبره کوله چې ولس دې په عذاب دی ما دا خبره کوله چې سړي وجني کساب دی خو مخ یې هم د یارې نه پټ کړی په نقاب دی دا کومه طریقه ده دا لا کوم حساب کتاب دی او یاد مې شو چې ما د دې لیوه خبره کوله او چې ما څه خبره کوله ما دا خبره کوله ما دا خبره کوله چې اقبال هسې غږیږي د وخت په تشدد او استحصال هسې غږیږي نه فن ورسره شته او نه کمال هسې غږیږي
न سور باندې پوهیږي نه په تعالی څه غږیږي. ما دا خبره کوله چې اقبال څه غږیږي د وخت په تشدد او استحصال څه غږیږي، نه فن ورسره شته او نه کمال څه غږیږي، نه سور باندې پوهیږي نه په تعالی څه غږیږي. نو اقبال خو ګینه ډېره سره په سره خبره کوله، و چې ما څه خبره کوله